مسواک رسول الله فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطهرة للفم، مسواک زما استا خله پاکی دا الله د رضا ذریعہ جوړیږي. او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لولا ان اشق على امتی، که زما امت ته دا خبره ګرانې دی نه ما به ورته ویلي وی لامرتهم بالسواک عند كل صلات، چې هر کله مانځه ته پاڅېږي نو مسواک راخله. خو دا به ګرانه شي چې زه یې پې فرض کړمه چې خامخا به وی که فرض کولی په ځان نشي نو خیر دی چې هر کله مانځه ته ودرېږي نو مسواک راله. دا خبره ما مخکې هم کړې وه. مسواک دا د اوداسه سنت یوازې نه دي، دا مسواک دا د مانځه سنت هم دي، دا د اوداسه سنت هم دي، دا د کور سنت هم دي. دا چې کله ستا زړه پریشانوي دا مسواک په دغه وخت کې ویل هم سنت دي. دا چې کله ستا د خولې نه بدبویي ځي بیا هم دا سنت دي. خو دا یاد ساته که ما او ته د مانځه سره مسواک ووایو یو مونځ به زما او ستا او یا درجې ته ورسي. ډېر مسلمانان چې موږ یینو هغوی غریبانانو ته د دې سنتو پته نه وي چې ګنې مانځه ته حدیث کې راځي د امام ترمذي روایت دی چې د اصحاب د رسول الله چې وو دی با مسواک پر خپلو غوږونو داسې ایښودی لکه قلم د کاتب چې پر یې غوږي چې کله به مانځه ته پاڅېدل بس مسواک به یې شروع کړو بس. او داسې هم حدیث کې شته 2 رکاته د مسواک سره مونځ دا د اویاو رکعاتو نه غوره دی چې په غیر د مسواک نه. اسیم مسواک ښه شی دی خو خاص کر په روژه کې امام بخاري پې باب تړي باب السواک الرطب والیابس للصائم، چې د روژهدار دپاره لون پوس مسواک او وچ مسواک دواړه وار سنت دي. ولې عامر ابن عبدالله فرمایي چې رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یتسوک ما لا احصي او لا اعد وهو صائم. ما وی د الله رسول لیدو صحابي فرمایي روژهدارو او زما د شمار د لاندې نه راځي چې محمد رسول الله په روژه کې څومره ډېر مسواک وه. خلک اکثر داسې هغه خبرې ځنې کوي. خلک وایي په دې مسواک باندې روژې ته نقصان رسي. د الله بنده که په دې باندې نقصان رسېدلی د الله نبي به ولې والی. چا قتاده رحمه الله ته ویلي، چا عطا رحمه الله ته ویلي ویل دا مسواک خو خوند لري. هغه ورته ویلې چې خولې ته کله اوبه اچې دا خو هم خوند لري. بیا یې چا تپوس وکړو چې دا مسواک سړی په خوله باندې کله ووایي د دې هغه لاړې تېرولو باندې خو به روژه نه ماتېږي. ویل لا یبتلع تېرې که دغه لاړې په دې روژه نه ماتېږي. که په دې ماتېدې موږ ته به محمد رسول الله ویلي وی دا خبره. مسواک په هر وخت کې ووه. دا چې ځینې خلک وایي چې مسواک سار کې خیر دی ووه. داسې حدیث هم شته چې د الله رسول او صحابه د ماسپښین نه وروسته مازدیګر نه وروسته هر ټیم کې مسواک والی. زما استاد خولې چې کوم بوی دی هغه د لږې د لاسۍ هغه د خېټې د خالي کېدلو هغه په مسواک نه ختمیږي. ما او تعالی به بیا هم د هغه بوی ثواب اجر راکوي. خدا یاد ساته دریم ادب دا دی چې د الله نبي به په روژه کې مسواک ډېر وه نو ثواب دې زیاتېږي. نو دې د وجې نه چې کله روژه ده نه روژه دې نیولي د سار نه خپل مسواک دې په دې خوله کې ګرځوه. سار نه یو نسواري سړی چې هره ورځ په نسوارو باندې د مسواک روپۍ خرچه کوي خامخا هره ورځ ځان له یوه پوڼۍ اخلي. ای مؤمن مسلمان وروره ته په مسواک باندې هره ورځ یوه دقه روپۍ خرچه که تاله به په دې باندې الله ډېر اجر درکړي.